یو ډېر لوی ګودر تېر شوی دی، نوم به یې وانل دغه نیوا به علم دته میرزا احمد هرجان جانان رحمت الله. نو ښځه ډېره زیاته بد اخلاقه وه او دې خو د زمانې ولي بزرګ تفسیر مظهري علامه رحمت الله علیه دا د ده په نسبت لیکلی، هغه ته یې منسوب کړی دی. ډېر لوی بزرګ د کراماتو خاوند او د ډېر لوی ولی د خدای و، نیک انسان و، او دومره نفیس و چې د حد نه وتې جامه صفا سوتره چې معمولي غوندې به چا ټوپۍ کږه وه نو په تندي به یې وه د 12 بجې شوې ټوپۍ دې ولې کږه، ته په ټوپۍ نه پوهېږې. که لږ بچه یو شی غلط وکړو نو غصه به وله وه، نه ښځه وله خدای داسې ورکړې وه چې د زمانې یو لوی شرمښ و، مصیبت و. نو یو ځل یې د خراسان نه یو مرید راغی، چې مرید یې د خراسان نه راغی نو نیک دروازه یې وواله، نو ښځې یې دننه آواز ورکړو، وی څوک یې؟ وی د خراسان نه راغلیم او د حضرت صاحب ملاقات نه راغلیم. بس هول د غصې نه پړکېنده، وی څوک حضرت صاحب؟ وی میرزا مظهر جان جانان رحمت صاحب حضرت نه راغلی. بس وی اده څه حضرت دی او پیر دی، څه شی دی؟ خدای پاک دا څه په جنجال و، مونږ خو هغه د سر تاج او دا ښځه داسې مصیبت دی. وی زما د حق زما خیال نه ساتي، د ښځې خیال نه ساتي، د بچو خیال نه ساتي، ټوله ورځ په جونګړو کې او په جوماتونو کې په ځنګلونو کې ګرځي، دا څنګه پیر دی او دا ستاسو د لاسه ګډوډ دی، تاسو راځئ ما نم خاوند بدرخه کړی دی او که بیا رالی چې برابر. بس دې غریب وي چې خدای پسې مصیبت هغه ورپسې دروازې ته راووته د تشغ والغرې وه، څه په جنجال واورېد. ورته بد اخلاق د مېلمه خلک قدر کوي، عزت کوي، احترام کوي، بد اخلاقه وه. نو دې داسې ووت بار ته پریشان او ستړی، بیا نه یې تپوس وکړو، ویم حضرت صاحب کوم دی؟ وی داسې په دې لاره نیختلې ته یو ځنګل ته ورسېده. وی چا نه به یې تپوس کوي، مخکې ته ټول خلکو پېژنده، خلکو به یې قدر کو. چې یو به یې ځنګل ته لاړ، ما په جمدي زمري سور او په لاس کې مار د فاغې د زمري وی جمدې ما. نو دې حق حیران ودرېده. نو بیر صاحب ورته وی هلکه ولې حیران یې؟ وی حیران په دې چې مار او زمري دې قابو کړي دي او ښځه نشي قابو کولی. موږ نه خویړو ویسته، اوس مې مړه درزېږي، دې بلا شیشه کې سره شر مسله ته ګزاره څنګه کوې؟ 15 منټه ورسره ودرېدم مړه مې درزېږي او ستا ورسره د کال 12 میاشتې او څلېرویشت ګنټې دی، نو ته دې بلا سره څه ګزاره کې؟ او ته څه وایې؟ او ته وایي وی دا د دې ښځې په دې بد اخلاقۍ زما صبر دی چې خدای پاک دا مرتبه راکړی. دته 2 لارې دي، یا به صبر کوم او یا به طلاق ورکوم. که طلاق مې ورکړ په دې فوټپاتونو کوڅو کې به ګرځي او ګناه به کوي. بس ما د خدای پېښه کړې ده نو ګزاره به ورسره کوو، ګزاره به کوې د ښځې سره. بد اخلاقه شوه، دین به ورته ښیي او کله په دین هم اوځي بیا مې نصیحت په عاشقانو ورسره مه کوي، بس بیا خبره ختمه شي. د دنیا عاشقه ده، هغه بیا د خاوند خبره نه منه. ته به خپل وس کوه، خپل دین ورته ښایه، منې که نه منې ورته ښایه، او نور به ورسره ګزاره کوې ګزاره، او به ګزاره ورسره نه کوې وال ټکول به نه کوې. ښه ښځې وال او ټکول په شریعت کې منع دي، ګناه چې دا ملک هم وال ټکول کو دا عادت ویم، دا ښه خبره نه ده. کوتک پته ونیسي مال یو څه ګورې، یا تاسو ټولو ته چې څوک ښځې وي کور کې به برکت نی، مال کې رزق کې به برکت بالکل نی. ما یو سړی راغی ما ته یاره جي مال کې برکت، چیني راوړم سوره دې پس خلاصي، اوړه راوړم سوره دې پس خلاصي، چای خلاصېږي، غوړي خلاصېږي، کور کې برکت پیریان دي که څه مسله ده، برکت پکې نشته. مې ښځې سره ژوند څنګه دی؟ وی ښه دي شکر دی. نه مې خبر منل او وال ټکول کاندل مندل شته که نشته؟ یاره وی ډېره مرداره ده دی. وی خدای بې خو واسه وی تا تپوس وکړو نو کور کې سې ولاړ یو هر وخت کوتک او د دې ملا او ډمو مې بس مې ښځه چې وی برکت بني. وی دا کتاب کې دی؟ مې دا زما کتاب کې دی. دا کتاب کم نه مې ووړه زما کتاب که نه. مې چې ته ووایې ما خو تا ته مخامخ څه نشي ویلی، خو چې ته بار جوټی راوځې چیني راوالي لښتي کې غونډ وي. ښځې ما خو ابلو مېلمه راغی هله چې چیلي نشته، ما خو ابلو دړی راوړ. لږ مېلمانه دې راځي څه بچي دي شربتونه نه څښي څه؟
اوله دغه چل کوي چې سره دغه چل کوي غوړي دله تویې هلته زور وباسي د دې زمانې ښځې داسې نه کې بدل پرېږدي بدل نه پرېږدي دا ته حتی زور د نه وباس کمیس برې لستوڼی شلېدلي یا ښځې دا لستوڼې مې په څو شلېده دې سري ګرمه شوې وه نو موږ څه وکړو نو سري ګرمه شوې قصدن یې وله ګرمه کړې او چې د کور نه بار وځې نو کمیس په دې الوړی چوي قصدن یې درته الوړي کړی چې دروازې یا ښځړیا ورېږه صبر وکړه کمیس دې الوړی چولی چې دا بلا مهربانه یي دا نخرې به د باندې کوي نو دا د دې ښځې په بد اخلاقۍ زما صبر دی چې خدای دا مرتبه راکړی یو ځل کور ته راغلی نو ښځه ورته وایي ته هم ځان ته پیر وې کله ویلې دي خلک راته وایي ځان ته زبرګ وایي ما نه دي ویلې خلک وایي وایي زبرګ در و چې دا په هوا روانو هلکه زه په هوا خو کارخانه ویلو دي په هوا روانو دا زبرګو نو دی ورته وایي مرزا صاحب وایي دغه منې چې نیک سړی نه به منم او په ځمکه دې تندي وسولو وی دا منی وی ستا د قسمې کې دا منی چې ښه سړی و وی زما دې په خدای قسمې کې دا زه ومه اوس هم منې که نه منې وی رښتیا وی دا خپېرې لکه کږې وږې وي منل پکې نشته زما وروڼو بد اخلاقي پکې شته پرې به نه خبره کوي نیکان هم شته صالحان هم پکې شکر شته دیندار هم پکې شته بد اخلاقي غیبت کنځل چغلي خاوند ته جواب کول خیرې دا په ښځو کې ډېر زیات ته رواج دی دا مسیح بې ستري پکې څونه تاسو مه یې زمونږ دا کلي خو شکر دی ښه دی تاسو لاړ شئ ما کتلې انډونیشیا ته تلې ښځې ولیدې چې هغې بې ستري ازبکستان ته تلې قسم دی په پینټونو کې او په جینز او په د بنینونو کې ګرځي او په کوټ کې او په پینټ کې ګرځي مصر ته تلې مخونه لاسونه یې ښکاري دا ملکونه مې کتلي اسلام آباد ته ورشه لاهور ته ورشه چې د ښځو پته راته ولګي پرتوګونو په ځای پتلون دی او د کمیس په ځای بنین او کوټ اچولې روپټې موپټې لاړې ختمې شوې درونه سرتور دی حیا لاړه ختمه شوه بې حیایي رانه قسم د خدای په ذات ښځه هغه ښځه ده چې په کومه ښځه کې حیا یې چې حیا پکې نه د دې او د خرې په میان کې څه فرق خرم په ډېرانونو ګرځي او دام بار ګرځي دا مونږ پورې خاندي دا ښځې دا مونږ ښځو پورې وایي تاسو ورته بورقې په سر کړي دي مونږ ورته نه دي په سر کړي د خدای رسول او قرآن ورته په سر کړي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدین علیهن من جلابیبهن قرآن وایي پړونی ورته په سر کې د مولیان دي دا مولیان او ښځې ټولې په برقو کې مړې کړې موږ خو صرف د خدای رسول خبره خلکو ته رسو دا خو د خدای او د رسول خبره شکر الحمدلله کومه کیله چې په پوستکي کې رښتیا وایي محفوظ که نه محفوظه او چې د کیلې نه پوستکي لرې که د کیلې نه چې پوستکي لرې که نو ماشي دی او مجان دی دا پرې رابڼېږي کومه مالته چې پوستکي کې بند دی په پوستکي خراب هم دی مالټه محفوظه نه پوستکي د لر که لږ ساعت پسې ګوره چې څه شی دی نو بورخه دا د ښځې زینت او دا د ښځې ډول دی ښځه سته خاوند ده د خاوند حیاناکه ښځه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ځل د رسول الله مبارک سره ناسته وه لا وړه وه کشره وه نو میاشت ختلې وه دویمې درېمې نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل فاطمې میاشت ختلې ده تا ورته وکتل نو هغې سخسا ښکته کړه بیا ورته وایي بیا ورته وایي نو ورته وایي بابا د الله رسوله زه خو د دویمې درېمې شپې میاشت ته نه ګورم ولې وایي بابا دې وخت کې ورته سړي ګوري زما او د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کې دې ته حیا و حالانکې شریعت کې دی کې څه منع ممانعات نشته نو اوس کومې ته سړي هم ګوري ښځې هم ورته ګوري دیوال ته سړي هم ګوري او ښځه هم ورته ګوري هېڅ پابندي په شریعت کې نشته دا او چې حضور پاک ورته فرمایي وګوره نو منه ده کومه راغله دا د هغې حیا وه
چې کله مړه کېده نو دا رواج د هغې دته نه راغی. وی د ما په کټ حبشه کې به عربو کې نو وی د ما په کټ چې ما کټ کې واچوی د ما جسد نو لرګي به راباندې کېدی نو څادر به پې برافور کې چې زما کفن هم څوک ونه ویني او جنازه به مې د شپې کوې. او رسول الله مبارک فرمایي چې فاطمه چې ده نو دا سیدة نساء الجنه د جنت د ښځو سردار. یو روایت کې شته لږ کلام خو پکې دی خو خیر وی چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها د میدان د حساب کتاب نه جنت ته ځي نو یو فرشته به آواز وکړي مخونه بل طرف ته کې سترګې بل طرف ته کې د رسول الله مبارک لور فاطمه جنت ته روانه. دا حیا ده جي سړی به هم حیا کوي او ښځه به هم کوي نو بې حیایي او بې ستري پکې ده. او دارنګې بله څه شی مرض دی په ښځو کې ناپوهه دي غریبانان مګر څوک چې قرآن شریف زده کړي څه ناڅه ورلي یعنې په دې ګناه ګورې دا سړي ټول دا ښځې مجبوروي. پخوا به ورچه ټي وي نه وه د دې بوتله شوي نو ماشومان به یې بانه کړ دا واړه ټول په کوڅو کې پردو کې ګرځي دا مردار وله راوړه. اوس غټې غټې موبایل د ښځو سم لاس کې یې نیولې فراد عظیم موبایل دوه وسره دوه بټوه کې یو پروت دی بل په لاس کې او موبایل یې ښځې ګرځي ځنسا. نو دا زما ورونو دا فتنې او ناشکري پکې ډېره زیاته خاوند شکر نه ادا کوي. هر څه چې وله خاوند راوړي شکر نه ادا کوي نو د دې بیمارو علاج څه دی؟ مدرسه دین ورته وښایه شریعت او مدرسه. قسر په خدای چې کومه ښځه نیکه او دینداره جنت دی جنت او چې کومه بد اخلاقه ده او بېدینه ده دوزخ دی. او کومه ښځه چې نیکه ده نو بچې لومبې مدرسه د بچي دپاره خو د مور غېږه ده په دې کې لویږي نو ښه مدرسه کې ماشوم وپاللی شي. دا یو مور وه او د هغې یو بچی و. مور چې کله بچی پیدا شو نو دا مور خپل خاوند ته وایي دا بچی ما ته پرېږده چې زه وله تربیت وکړم زه وله تربیت کړم. نو هغه خاوند ورته وایي ای ښځې ته وی نه شي کولی د نه به ګډوډ شي او ما ته یې پرېږده. ډېر په دواګانو غوښتلې چې خدای د ده نه دینداره جوړ کړي. نو ښځه ورته وایي بس د ما ارمان دی او ما ته یې پرېږده ملغلره ته جوړوم خدای به جوړوي خو ده ته ملغلره جوړوم. وایي ښځه ټیک ده ښځې دا څنګه پوښ دی دې ماشوم ته به عقیده ښوله. لومبې به ماشوم ته عقیده ښیې ښه زمونږ خالق څوک دی الله مالک څوک دی الله ژوند مرګ د چا لاس کې دی الله عزت د چا لاس کې دی الله. دا به ورته خیر دی دا به ورته ښه څیزونه زمونږ دا خلک ورته څه ښایي کندل ورته نو او اکثر دا بوډی رسي ته کندل ښایي. بوډا بابا د شپې د جومات نه راشي ماسخوتن بوډی ورته خوله چینګه کړي بېدینه بوډی یادوم دیندار یم بچی شته خوله چینګه کړي راشه که نه هلکه بوډا ته هلک وایي او ورته جینۍ خدای ته وګورئ د سلو کالو یې نان ته وګورئ ته خو ورته بوډی وایه چې په دا سرمن دی وایي که دی نه یو ځل د سوزګي ته وختمه یو بوډی ښځه پکې ناسته وه سر یې سپینو بوډۍ وه ډېره زیاته کونټۍ وه سره ملیم کېده وه او دا سپین سر یې په دې مخ راوځي ما دې ماما مخکې شه یاره چې ماما ټکې په ما لکه د ګولۍ ولګېده هغه مې ګیره هم توره وه هغه وه ای ماما مخکې شه چې ماما مخکې شه ادې ته ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره تا خو زه د کړوسي په ځای یم نو تا اوس هم ځان د 1400 کالو پیغله ښکاري هغې داسې خندل چې بیا د خندا نه تله نو هغه ته هلک وایي او هغه ورته جینۍ وایي راشه که نه هلکه بوډا نو سی خورې خبرې زده کړې دي ښه مبارک شه نو سی کښېنې بابا سره د چا په کنځل ورته وایي ستا وایي هغه داسې داسې کړي کنځل یې ورته سوچ بوډا چې دی نو هغه هم پوره چینګه کښې وخاندي چې زما زوی خو دوی سیستان ته جوړ دی کنځل یې وکړه او بوډۍ هم دا جرابه مخ نیولې هغه هم وخاندي څنګه ښکلې خبرې دا تا وکړئ پخوا بیا ورته څه خوړ پخوانی روایت
ماشوم ته به زانګو خبرې به نه ورتې او په زانګو کې به یې واچول او ته یې الله للو للو ودشه ودشه الله دا به ورته ښه الله خو چې تاسو دا به یې ښه نو زه د کنځل ښې تا وکړه الله تا څه شی دی انګریزي لفظ ورته ښې او څه لفظ هم د سړیتوب نه دی که دا تا په ځای ورته السلام علیکم السلام علیکم. مال اکثر ماشومان خل دم واچو دم پې واچو وایي مولوي صاحب ته ټاټه وکړه لرې کمه خدای دې دا کپه خوله مرداره کړه ټاټه وکړه تا څه ته انګریزي باندې خوشحالېږي په عربۍ نه خوشحالېږي پیغمبر چې که ته مسلمان یې السلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا الفاظ ورته وښایه ماشوم ته خوند کوي ټاټه ورته وکړه لاسونه ورته وخوځوه هم لاسو خوځي د ماشوموالي نه ورته داسې زړه ښایي پتلون ورته د ماشوموالي نه ور واچي هلکه پتلون ټیک ته د ضرورت دپاره خیر دی که یو انسان یې واچي اوس څه ضرورت دی پتلون چې ماشوم ته یې واچي نه مخکې نه ورته ښایي چې دا د انګریز تهذیب چې دی خوښ شي کورې پرتوب ورته واچوه هغې زنانه ورته عقیده خول شروع کړه بیا ورته څه وایي بچې هر څه موږ له الله راکوي خبره خو ټیک ده الله په اسبابو راکوي خو هغه ول عقیده جوړوي نو مور به ورته پټ په کوټه کې دننه ډوډۍ کېښوده چې اوبه جامې پټ به یې کېښوده ای بچې هله شابه وږې مورې ډوډۍ راکړه وایي بچې مور نه مه غواړه که نه مورې دا خلک چې دا ګناه کوي ګناه به نه کوي الله نه غواړه شابه نو بچی له عقیده جوړوي یا الله ماله ډوډۍ راکړه وایي هله بچې الله نه دی وغوښتوي وایي الله پټ دې نه ښکاري نو شی به هم دله ګورې پټ درکوي ورشه کوټه کې به یې درته ایښودي دی به کوټې ته ورغی ډوډۍ به پرته وه مورې جامې وایي بیا ځې ما نه جامې وغوښتې دا نور ماشومان چې سکول کې غواړي مدرسه کې بچې هغه نه پوهېږي ګناه کوي الله نه غواړه یا الله جامې هله بچې ورشه دننه به یې درته ایښودي الله پټ دې شی پټ ورکوي سودا به یې اوچته کړه جامې به پرتې وي دا به ورسره مور خواري کوله ورته به یې شی پټ ایښوده دلې عقیده جوړوله د دې ماشوم ورو ورو عقیده جوړېږي چې واقعي دا شی مال الله نه کوي نه پوهېږي که چې دا راته مور پټې کړي نو یو ځل مور یې ترې ور رشتهدارانو کره او دا ماشوم مدرسې ته تللی نو هلته یې مور ته رایاد شو اوهو ما خو نن بچي ته ډوډۍ خوراک نه دی ښې او مدرسې ته تللی دی او دا ماشوم به راغلي الله چې تا ته به یې څونه فریاد کړي نن خو ما نه هېر شوي خدای د ما د خواري تباه شوه برباد شوم ربا خواري غرقه شوه اوس به پوه شي د ما بچې چې مورې دا خو به ته ایښودل نو خدای به دې راته یادو نن خدا دې ته نه نو خدای خو شته نو ما ته به جامه نه دی اخی ما ته به ډوډۍ نه دی اخی اوبه خو یې نه دي یا خدای زما خواري ډوبه شوه غرقه شوه یا خدای چې زه ورځم چې بچې مې لا راغلي لیټ شوي بورقدان پسې راکاږي رامنډې وی 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 چې ورته پټ شی کېدمه دغه دی چې کور ته راغله چې راله بچې ناست دی خوشحاله دی بچې مدرسې نه راړې سو مورې راله راشه که نه مورې نن خو ته نه وې نو بیا بچې نو خدای ته مې سوال وکړه چې خدای ډېر زیات اوږې مور مې نن نشته او ډېر تږې مور مې نشته ډوډۍ هم راکې الله او بم راکې چې کوټې ته ورغلم مورې په کوټه کې ما له خپل خدای نن داسې رزق راکې داسې مزېدار راشه تاله مې هم پرېښی داسې جوسونه او شربتونه یې راکړي چې خوشبویي ته خېږي چې مور لاړه وقتی ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله باندې کافي دی بیبي مریم ماشومه ده چې زکریا علیه السلام ورته نه وایي د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي په اوړي کې به ورته میلاوېده او یو ځل نه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به اوډګۍ ته زکریا علیه السلام ور دننه کړي ګرنده به یې ورپسې والې وه نو رزق به پروت مفسرین وایي په اوړي کې د ژمي کې د اوړي هغه به دې تپوس وکړو یا مریم انا لکې هذا مریم دا د کوم ځای نه دي پوټېلی ده قالت هو من عند الله الله له طرف نه دی ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب چې الله غواړي بې حسابه روزي ورکوي نو خدای اسباب ګورې پیدا کړي دي موږ په اسبابو مکلف یو کله کله الله خپل قدرت هم ښایي او حدیث کې راغلی دي وایي که په الله مضبوطه بروسه وکړه هغه بروسه چې د خدای د شان سره مناسب ده نو بې سببه به یې درکوي
مرغۍ سهار اودي او ماښام راشي نه یې پټۍ کړه نو دوکان ته وګیري مړۍ راځي. دا لږ سبب به د استعماله او د لاسو د ښکو باقي به دله خدای درکړو. نو مې راشه مور یې وګوره بس مور پوه شوه چې زما د بچي کنکشن الله سره ولګي. دا رکشدا د مور د برکت نه هغه ماشوم بچي نه خدای پاک صوب جوړ کړ خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه. دا د مور د برکت. د مور په خواره بچي نه شیخ الحدیث جوړېږي. د مور د وجې شیخ القرآن جوړېږي. د مور د وجې مفتی جوړېږي. د مور د وجې نیک جوړېږي او د مور د وجې د پوډري او جوارکر او ډاکوم جوړېږي. پلان خو باري مور کور کې بچي سل دا خواجه بختیار کاکي څومره لوی سړی و. صرف نور واقعات یې ډېر زیات دي خو د جنازې یې درته چې وفات شو په لږونه خلک صفونو کې ولاړ لږونه او خلفا خلیفګان شاګردان په دې سوچ کې جنازه به څوک کوي. یو ته وایي څوک به کوي بل ته وایي څوک به کوي څوک زړه نشي کولی. یو لوی خلیفه راووت وایي د حضرت صاحب د جنازې په انتظار یو ده یو وصیت کړی دی 4 صفتونه چې چا کي زما جنازه به کوي 4 څه دي. یو به هغه سړی چې په ژوند کې تهجد نه پرېږدي دا یو صفت. دویم دا چې د مازدیګر له مخکې دا 4 رکعته نفل یې نه پرېږدي په ژوند کې چېرته. دریم دا چې داسې په ماشوم چې دا بېګیرې ماشوم امرد ورته وي په هغې غلط نظر نه یې لګېدلی. دا شو دا 3 صفتونه شو. او یو 4م صفت دا دی چې په ژوند کې به د ده نه چا د تکبیر اولا تکبیر تحریمه نه پوس شي. لوی بزرګان دي هلکه ما خو مازدیګر منځو کو تلواره مې هغه 4 رکعته نفل کو پاتې د تهجد خو مې کتاب چا نه تهجد پاتې چا نه تکبیر تعلیم دا به څه کېږي. بیا واده شو که دا صفتونه چا کي 4 واړه نو روضې کري پرته به جنازه یو سړی راووته صف نه په مخ یې څادر اچولی چې راغې خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه د مخ نه کفن لرې کړ وایي ستا کار به وشي جنازه به دله وکړم خو موږ به وشرمې خلکو ته به پته ولګي چې ده کې دا صفتونه دي دا خو به پټ ساتې کوي. نیکي به خلکو ته نه ښکاره کړي الله ته به ښکاره کړي. نن سبا خلکو د خپل تصویرونه لګولي په ویډیو باندې په دوکانونو او تسبیح غاړې ته اچولي لاس کې اچولي چاره دوا شکل جوړ کړي. هلکه ته هم ولې خلکو ته داسې هلته عمرې ته لاړ شي د قصد ته یې لاس اوچت کړي بل وله پوټو باسي شریعت پورې ټوکې کوي دین پورې طواف پورې جنازه وکړه. خلکو وایي چې دا کوم د خدای ولي دی ځکه د کور جنازه څومره لوی سړي باندې وشوه چې مخې راوړل او خلکو ورته وکتل نو څوک و د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش بادشاه کې هم دین کېږي ګوند مالدارۍ سره هم دین کېږي. ابراهیم ابن ادهم ګوره نه شو کولی پرېښوده ده حضرت عثمان صاحب کولی شو بادشاه عمر ابن عبدالعزیز کولی شو نو بادشاه هم دی. تمارونو بنیاد د خبرې څه شو مورنۍ کوه بچی نه څوک جوړ شو خواجه بختیار کاکي. امام بخاري چې د لوی شخصیت جوړ دی د مور د برکته جوړ. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا دومره لوی شخصیت جوړ دی د مور د برکت نه. مور مو دې دروغ ونه سبق پسې بېګل نه. عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث دی د مور د برکت. نو مارونو زما د خبرې مقصد دا شو چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې خپلې لوڼه خپلې خویندې دین پې زده کړئ شریعت پې زده کړئ مدرسو ته ولېږئ مدرسو کې به دین زده کړي د بناتو مدرسې شکر الحمدلله ځای په دی د جنکو مدرسې نو دا دوی اسد صاحب دی او دا مدرسه د خدمت کوي او داسې ما اورېدل دا نور دوستان ډېره لویه خبره ده او ستاسو په دې کلي کې راته جوړه کړې ده په دې کوڅو کې خپلې خویندې میندې ولې لوڼه رالېږئ دی مدرسې ته چې دین پکې زده کړي شریعت پکې وپېژني پرده به وپېژني او حقونه به وپېژني پوه شوې ده ما په خبر او زنانه هم چې څومره د ما بیان واورې هغوی دې هم کوشش وکړي چې دې مدرسې کې ځان داخلي کړي او دین او شریعت وپېژني او اخلاق وپېژني او زنانو دپاره خصوصا دا پکار دی چې یو شکریا ادا د نارو ته یو شکریا ادا کوئ ښه
د خاوند الحمدلله وایي. بل بې پردګي به نه کوئ، پرده او حیا به کوئ. او دریم د شریعت نه ځان خبر کړئ. او څلورم بد اخلاقي، غیبتونه او بد ویل او خیرې کول او دا څیزونه به نه کوئ که خیر انشاءالله. الله دې مدرسې له ترقي ورکړي، الله دې برکتونه ورکړي او خدای پر دې کامیابه کړي. زما ورورو دې باندې ځان پوه کړې، عقیده چې څنګه په مونږ پرس ده په ښځو پرس. عقیده پېژندل، مونږ وایو خدای یو دی، رسولان، کتابونه، آخرت، جنت، دوزخ، نبی علیہ السلام اخیری پیغمبران، د هغه کتاب قرآن شریف کې هغه له خدای ورکړی اخیری کتاب. دا عقیده به زه هم لرم او ښځه به هم لري. که زما په عقیده کې لږ فرق راغی خدای مکه نو زه به د ایمان نه وتې، او که د ښځې په عقیده کې لږ فرق راغی اب هم د ایمان نه وتې. مونځ به زه هم کوم ښځه به هم کوي، که ما ونه که فاسق، که ښځې ونه که فاسقه، مونځ چې کوې نو زده کوې به که به نه زده کوې. د علم نه زده کړې نه بغیر خو یو کار نه کوي. دلته چې ته اسونو له نالونه وې او یا موټرو له پنچرې ډکې، نو چې تر څو دې زده کړه نه کړې نو ته نشې کولی. لمونځ به زده کوې، علم به حاصلوې، په روژه به ځان کویې، په زکات به ځان کویې، په حج به ځان کویې، حلال او حرام به پیژنې. نو دا د سړي ډیوټي هم ده او دا د ښځې ډیوټي هم ده. نو زه سړی خو به د ملا صاحب نه په بیټک ته به ورشي، په لاره به ترې تپوس وکړي، جومات کې به ترې تپوس وکړي، جنازه کې به تقریر واوري، جمعه کې به واوري، دقسې بیان له به راشي. نو ښځې به څه کوي؟ نو ښځو له ضروري دي مدرسې، د جنکو مدرسې د انتهایی اهم دي چې ښه د عقیده وپېژني، ښه د عمل وپېژني. مونږ څه ته وایي ته مونځ په طریقه کوي کې مونځ وکړي، روژه څه ته وایي روژه په څه مکروهه کېږي، په څه خرابېږي چې ځان ته وساتي. او چې حج به فرض وي چې وشوی پېژنې کیا هلته خوارانې بیا د حج او د عمرې نه بلکل نه خبر. دلته که خاوند مهربانه ښځې هی عمرې له به دې بوزم که خیر هم ورته خوشحاله خواره کالیم وله سرس کي چې ما به بوزې عمرې نه. نو چې هلته بوزي نو هېڅ نه نی خبر، هسې د بیت الله نه تاویږي را تاویږي. په پرته نه ده پوهې چې طواف څه ته وایي، عمره څه ته وایي. طواف کې کم عمل پکار دی او کم عمل پکې نه دی پکار. په سړو کې دننه په حجر اسود زور لګئ، ښځې له سړو سره جنګېدل دا خو ډېر لوی جرم او ګناه، زورونه لګئ. او په استلام کې لاسونو ټولې ټولې لیچې ښکاري، نو لیچې د ښځو ښکارېدل خو سخت جرم دی، ګناه ده، دا خو ډېر حرام دي، ناروا دي. او لوپټې په سر نه غورځولي. ما ته یو سړي مې ګوره ښځې ته لوپټه په سر کا سټه ما وی دلته جایز دي. وای خدایه ګناه په حرام کې جایز ده؟ ته په ګناه ده که نه ده؟ ګناه کبیره ده. خلک دې د ښځې سر ته ګوري، لیکو لاسونو ته ګوري او هغې ورته لاسونه او لیچې ښکاره کړي دي، نو ګناه کبیره خو هلته ډېر لوی جرم دی. ومن یرید فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم. خصوصي د بیت الله متعلق الله وایي دا نه پوهېږي غریبانانې، پوهول پکار دي د ښځو، دین ورته ښول پکار دی، شریعت ورته ښول پکار دی. موږ ښځو ته دین ونه ښو، شریعت هم ورته ونه ښو، د دین نه هم لرې ساتلي دي. موږ وایو دا د کور خدمتګار ټیک ته ښځه به په کور کې دنده ډیوټي کوي، تا خدمت به کوي، ستا د میلمه به کوي، ځای به جارو کوي، دا خدمت به کوي. بېشک دین به هم کوي، دین د خدای حق دی، استا حق دین د خدای حق. لکه سړی بار را پیدا کوي نو سړی به مونځ نه کوي، روژه به نه نیسي، ځان به نه پوهیږي. سړی بار ډیوټي کوي، ښځه دنده ډیوټي کوي. سړی به هم دین پېژني عمل به پې کوي، ښځه به هم دین پېژني عمل به پې کوي. دا خو ضروري څیزونه. بیا بعضې مرضونه په ښځو کې زیات دي په نسبت د ساو. لکه یو صفت په ښځو کې بد اخلاقي ده. وی توبه وباس. بد اخلاقي په ښځو کې د سړو په نسبت، سړو کې هم شته، په ښځو کې نیکان هم شته، شکر دی، دیندار هم پکې شته، او اکثریت پکې بد اخلاق دی. په لږه خبره کنځل، په لږه خبره پیغورونه، په لږه خبره خیرې، خاوند ته خیرې کوي که نه کوي؟ د لږه خبرې خاوند ته که مخ په مخ ورته نه کوي، په شیشه پسې تنور ډبی. دا تنور ډمول په شریعت کې نشته. زه به شیرجان ته هم شکر وباسه چې دې غمه خلاص وي. تا به ډب نه ورکړی چې هغې به په دا مازدیګر به یې فقیری والی، لکه تا ته خو به نه ښکارېده او ته ورته ښکارې. بد اخلاقي ډېره زیاته ده. خیرې کوي. رسول الله مبارک فرمایي په یو ښه د زوی ته خیرې وکړي چې خدای دې مړ کړه،
نو چې دا زوی بالغ شي او لوی شي زلمی شي نو الله یې مړ کړي. نو دا ښځې سر ته ناستې چغې وایي یا خدای زلمی بچی دې راله مړ کړه. الله وایي دا ستا هغه خیره وه چې دې ورته کړې وه. خو هغه وخت میوه کچه وه، کچه میوه څوک نه شو کوي چې پخه شي چوکۍ. نو چې رانه پخه شوه مې شو کوم. په لږه خمره خاوند ته خیرې، بچو ته خیرې، جګړې، خواښې ریرګور سره جګړې او لور د خواښې سره جګړه. په واده کې ګډېږي بوډۍ په واده کې دونه نکریزې پورې کړي چې نکریزې شارټ شي په بجټ کې، دونه پورې کړي. او د واده په څلورمه پنځمه ورځ د انګور پسې کوتک راغېستې او زوی ته به لګي، انګور ته به یې لمسئ. بوډۍ نیک بخت دی. ټولې داسې نه دي، خیر پکې شکر نشته او باد یې پکې داسې شته. نیک بخت دی. دا د بل چا لور ده ستا کور ته یې راوړه، تا راوسته، نو دې ته د لور په نظر وګوره. دا ستا لور ده، په خپل زړه لاس کښېږده چې ستا لور سره د هغې خواښې ظلم کوي، نو ته خفه کېږې که نه خفه کېږي. نو پردی لور سره ولې ظلم کوې؟ نه، خاوند که د پټ سجته کیله مالته راوړي او دې ښځې له ورکړي او دا د دروازې مخې د پوستکي وویني یا د ام بیل پې ولګي، وای روز د ښځې شو که نه، او د ښځې بني څه وی؟ دا ښځه چا ته ناسته ده په دا کور کې؟ همدې خاوند ته ناسته؟ نه، هغه که څوک راشي د بار نه بوډۍ ورته لګیا شي د سر نه خپو پورې د خپل زوی او د انګور هغه پرتوګ ورته وبس، غیبتونه ورته سه. او که ګاونډ لاونډیانو کله لاړ شي هغې وله پیالې چې پخه کړي، تپوس ترې وکړي انګور دې څنګه ده؟ وایي خورې نو لاسونه به مږي. بس مونږه ختم شو او ښځې غشتې ده زوی مې او ډېره ګز جبې ده. دا زنه دا د ښځو عادت، دا غیبتونه، دا ستیمګور ده. دې ته لور په نظر ګوره، ګنر مه کوه. او لور ده کینګور هم پکار چې خواښې ته د مور په نظر ګوري. یو لاس ته ګورې پړخ نه ښیي، هغې هم پکار، هغې هم که څوک تپوس وکړي خواښې سره څنګه ده؟ وایي ګز جبې ده، وایي ډېره ظالمه ده او زوی راته لمسئ. نیکبختې مور ورته ووایه، وایي ډېره زیاته ښه ده. د مور په نظر ورته ګوره چې ته کور ته رالې او بس مور سپی شوه. ابا د خلک وایي که نه ښځه وکړي سړی متعلق وي، وایي خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی. یا خور او ښځه اسم نه، ښځه د خدای نعمت دی. د سړي باندې دواړه خطر دي، هم پې د ښځې دی هم پې د مور دی. او په جینۍ د خواښې هم شته، ستر خدمت به هم کوي، د خواښې به هم کوي، د خاوند به هم کوي. او خواښې او ستر به دې جینۍ ته د خپلې لور په نظر ګوري. دا به کله کېږي؟ دا الګې دا خواښې هم د شریعت نه خبرې او دا لور هم د الګور هم د شریعت نه خبرې. سیستم بالټي هم شریعت نه دی ښولی ښځو. نو مولانا لطف الله سهارنپوري رحمه الله د دارالعلوم دیوبند یو بچی دی. تاسو ته وایم چې د علما په زړه کې د الله یره او خشیت دا څومره وي. نو دې ته په رشته دارانو کې یو ځل فادي وه. نو زنانو ورته ویل چې ته مونږ هم دې خادۍ له بوځه، ډېره ښه دی لاړ به شو. نو زنانو جامې مامې بدلې کړې او کالیګانو دیوارا ته واچوي. نو تاریخ لیکي چې هغه زمانه کې زمونږ په دې وطن کې پخوا بل شان ټانګې وې، زمونږ د مشرانو ورته بګۍ وې. اب اکثر دوه اسبې به تړلې شوې وي. په دې پنجاب کې اوس هم شته. هغه ټانګې ولو کړل او په هغې کې دا زنانه کېنولې او د پاسه پرې غاښ څادر واچو چې دا محفوظ وي په پرده کې. او مولانا صاحب او پوتیان ورسره مخکې ناست وي چې دا کانګه سمن دې لاړه په یو لاره تلن هلته ډاکوان ناست دي. ډاکوان ناست، ډاکوانو پانګه ودرول. په ټانګې سي ودرول سیندیا کې اوس سیکان هم شته، یهودیان هم شته، هندوان هم شته، هر قسمه مخلوق شته. ټانګې ودرولو کوچادین دشت مولانا صاحب سپین ګیري امپس څه غرض دی؟ وایي دوه غرض دی. مخکې مو خبره وه، یو به د نه مال اخلو چې څومره د تلي تالاشي به اخلو، کانو کې زنانه دي ټول مال به جون تاسو مهرباني وکړئ اخوا شئ، مونږ د زنانو سره خپل کسې پیشې کوو چې زنانو حیا به هم اخلو.
او که تاسو لار کې رکاوټ جوړېږي نو ګډوډ جوړول تاسو دا مخکې پوهیو موږ دې لپاره دیرات ولې لومبې به دغې زنانو حیا کړو هر څوک چې مخې له راغلل بیا به ترې مال اخلو رکاوټ جوړېږي پرېږدو تاسو نه خو هم اوس بلې ده که په رضا مایل کېږي او که په زور مولانا لطف الله صاحب انجل عالم بوډا ورته په جلا شو وی دا یو خبره د سره د زړه نه منم وعده د سره کوم چې زما دې زنانو سره دې ماشومانو سره څومره مال او دولت دی درته یې راغونډوم یو په یو به درکوم که روپۍ ده او که والی ده او که عامل دی یو به نه پاتې کېږي ټول مال دله درکوم مکمل او په دې دویمه خبره کې د طبیلت کوم او درخواست کوم چې د خدای دپاره زما د دې زنانو حیا ماخوذ وساتئ دا عامې ښځې نه دي دا چې څادر پېښور د پرانده کې ناستې دي دا د قرآن شریف استادان دي دي په کور کې در نه جینکو ته قرآن شریف دا د تفسیر استادان دي جینکو ته تفسیر ښیي دا د منظور استادان دي جینکو ته اخلاق ښیي د پیغمبر علیه السلام حدیث ورته ښیي دین ورته ښیي دا هره یوه زنانه چې دا پرده پیچولې ده دا د پیغمبر علیه السلام په ګډه ناسته ده دا د قرآن استادان دي او د خدای خاطرو کې هر مذهب سره چې تعلق دی انسانیت کو تاسو کې مشته دا لحاظ مې وساته چې زما د زنانو دا حیا محفوظ وساتي دا ډېرې بوډایګانې او ډېرې شاګردانې لري او د قرآن استادانې دي مهربانیو کې حیا محفوظ وساتي د غلا هغه مشره دا اکوانه نورو ته وایي هلکه دا ټیک ته د سپین ګیري دا خبره ده ومنو زه دا دویم کار ورسره نه کوو خو دا یو مسله بابا پوره وعده راسره وکړه چې څومره مالي دولت یې ټول پکې راغونډی بلکل مدله راغونډو مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وی چې څه در سره یې ګورې بچې ما واده کړی هر څه راغونډ کړې رومال کې واچوي ماله راکړې پیسې وي کالي وي ګوتې وي والی وي چې څومره یې ټول راغونډ کې راکړې رښتیا مې به وی دروغ به نه وی واده خلافه کې به مې نه راولې ابې هغه سامان راغونډ کړ رومال کې ته مولانا صاحب یې د پردې نه ورکړ دا واخله مولانا صاحب دوم راواخیسته او غل یو دبلې مشر ته ورکوي دا واخله چې سامان یې واخیسته ټانګه روانه شوه چې څه منځې لاړه یو ماشومه جینۍ په ټانګه کې دم نه ناسته ده د مولانا صاحب یا لور ده یا نوسۍ ده بابا لږ ودروه ټانګه ولې بچې وی تا وی چې واده خلافي نه کوم او ما بې وادې نه کې او دروغ ورته مې راوانلی نو دا یو وړه غوندې ګوتمه زما یېره شوې ده په دې ګوته مې پرته ده ګوتې نه غوندې ګوتمه ګوته کې چې راځي نه پکې غمیز ته نه څه بل څه شته دا ګوتمه ویله دا وله ورکړه مولانا صاحب ته انګیوال تر یو درېږي ولې وی دا یو ګوتمه پاتې ده ولې که دا دې غلو لوړم د خدای نیک بخته ولو خو پاتې شو غلو له د خپله مال ورکړې خلک چې پټۍ ساتي ته او تا سره ګوتمه پاتې شو دا ورپسې غلی ساده سړیه نه زما خدای زما رسول دروغ حرام کړي دروغو کې راځم او زما خدای زما رسول واده خلافي حرامه کړې ده واده خلافه کې راځم هېڅ پروا نشته ټانګې ودروله منډې لولې ځان ورسو هغې وي چې خلاص نه چل شوی دی ډېر دي بابا وی واده مې کړې وه رښتیا به ویم دروغ به نه ویم یو ماشومې سره دا پوټینې غوندې ګوتمه پاتې ده دا مې دله راوړه او تاسو سره لږ غوندې واده خلاف شوم که نه نو خدای لپاره چې ما معاف کړې زما مؤاخذه ونه کړې لږه غلطي شوه مانه هلته مونږ ته یاده نه وه ماشومې درستو یاده شوه او جانې ورته چې ما به معاف کړې هسې نه پرې واده خلافۍ کې مې د قیامت پر ورځ د ګریوان نه روننس دا خبره وکړه هغې لږ حق ده قدرېده دې ته د خدای یاروي پړه کې داسې به چېرته چې په انسان په زړه کې پیدا شي قسم دی علمای کرام په مخ د ځمکه چې د دې په زړه کې څومره د خدای یا پرته راځي د ته په دلیل ثابتوم په دومره د چا په زړه کې مې دا مو وایه چې دا مولا دا چل کوي او دا چل کوي دا خو معاشره ده معاشره کې غلطیا خو به د هر چا نه کېږي زموږ د مدرسې د مدرسي ملاول تنخواه تاسو یې ګورئ څومره تنخواه کوي ډېره غټه تنخواه کې زموږ د مدرسې د مدرسي نو یا به 3 زره یا به 4 زره یا به 6 زره یا به 7 زره او ستاسو په سکول کې یو ادنا کلاس 4 څومره تنخواه
15,000 نه کمه تنخوا نشته، لیکن چته به هم زموږ د مدرسې د استادانو تاسو دا نه اورېدلې چې دوی په مدرسه کې التال کړی دی او یا جلوس کړی دی او یا دلته توره پټۍ تړلې او یا بوک التال چې زموږ تنخواګانې زیاتې خدای د ګریبر او 4,000 د دې ښه ګزاره کېږي الحمدلله. په دغه 15,000 او 6,000 کې د خدای په فضل زمونږ یو مدرس به هم که تهذیبي په چا باندې مسله راشي را بشي او انشاءالله زمونږ یو عالم به هم قرضداري نه عام خلک به 100,000 تنخواه هم اخلي، 1,000 به هم علي، 1,00,000 پورې تنخواه به هم اخلي، لیکن هغوی به هغه به په هغه 1,00,000 روپۍ تنخواه کې سکون په زړه کې نه کم چې زمونږ د قاریانو صاحبانو په 1,000 روپۍ تنخواه کې پر لږي کوم سکون پروت دی. ځکه د خدای یاره پرته ده چې که زه بالفرض دار شم او زه دغه د دوکانداري شروع کړم او زه خپل تجارت شروع کړم او زه خپله بله مزدوري شروع کړم، تنخواه خو به مې ډېرې خو قیامت په ورځ خدای نه بسې جواب ورکړو. دا چې څه مې زده کړل چې دا مخلوق خدا ته ورسو، دا خوف او خشیت دا د علماو صفت دی، دا یره په زړه کې قسم دی دا د علماء کرامو صفت دی، د علماو په زړه کې دا صفت پروت دی، دا خوف او خشیت. دا د ابو هریره په زړه کې لومبي محدث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جماعت بهترین به محدث حضرت ابو هریره په څومره تکلیفاتو د پیغمبر علیه السلام نه حدیث ذکر حیران چې سړی پر دې کپړه کې پوی د سنولا واه واه په جلا شو ورته ابو هریره دا د ککان په ټوکړه کې رومال کې پوه ده سړی په جلا شو. وی هغه وخت مې یادېږي چې د نبي علیه السلام د منبر او د کوټې مبارکې په منځ کې به بېهوشه پرېتوم، د لوږې د لاسه به بېهوشه پروت وم، خلکو به مې سر له لتې راکولې چې ابو هریره لیونی شوی دی، وی قسم دی که به لیونی ومه وږي به پروت ډوډۍ به نه درک به نه لګېد او د لوږې د لاسه به هم د خېټې له پرې ځمکه زور ورکو، خېټې به هم دل کو او د خېټې کورې به کاڼي مونږ تړلي، سپلی به لري، پیاده به غریبانان ګرځېدل. هغه ابو هریره 5,374 د نبي علیه السلام احادیث امت ته رسېدلي دي. دا رسېدلي مونږ ته چې کوم رسېدلي ممکن د نبي هم احادیث مونږ ته دغه رسېدلي دي، لیکن چې کله وفات کېږي نو جاړي. تا دې تپوس وکړه ابو هریره ولې جاړې؟ لږ ساعت پس پرې د حضور پاک سره ملاقات کېږي، صحابه به یو ورته وي زما سلام به رسوي نبي علیه السلام ته، عجیبه منظر به زن قدم به دوی به ورته جمع هلکه زما سلام به وی، زما سلام به وی، زما سلام به وی، زما سلام به وی، خلک ورته خپل سلامونه وی رسوي به او دې جاړي. ولې جاړې؟ یارېږي؟ وی او یارېږو. وی لږ ساعت پس د حضور پاک سره ملاقات کېږي، وی ډېر یارېږو. وی په څه یارېږي؟ وی سامان کم دی او سفر ډېر زیات اوږد دی. دا حضرت ابو هریره رضی الله. عبدالله بن مبارک که کوم وخت وفات کېږي شاګردان ته ګېټه پرې راته وي تېر چاپې شاګردان ته ولي او دې کپ کې ناستې وي اوچت کې په ځمکه مې سمله کېنوې شاګردان اوچت کې چې زړه تنګ شوي دي لاندې ورته څادر اچو پیلر کې څادر په دا خاورو مې کېنوې وی شیخ جامې دې د خاورو کېږي همدغه مې غرض دی چې په خاورو سینګ کېنو دونه سکت پکې نو چې په خپله تاویدې نه شو وی دا مخ راله قبلې ته کې مخ یې وله قبلې ته که نو په چغو شو یا الله عبدالله تعالی در روان دی او خالی لاس در روان دی خدای څه ورسره نشته ته به ورسره څه کوې حالانکې د عبدالله ابن مبارک مقام او مرتبه دا حدیثو چې څومره خدمت ده کړی دی ځان یې وتاریخ چغې وایي خدایه عبدالله ابن مبارک تش لاس در روان دی ته به څه کوې د سره څه دی وایي په هغه چغو کې شاګردان هم چغې کړې او په هغه چغو کې د عبدالله ابن مبارک نه سودېدل انما یخشى الله من عباده دا زموږ په علماء د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ کې راځي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي یې وایي وی ما ته منظر اوس هم یاد دی چې کله به تهجد نه فارغ شو وی قبلې ته به یې مخ کړي دا یو ځل نه هره شپه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عادتو نو قبلې ته به یې مخ کړي وی سپینه ږیره و اوږده وه بیبي یې وایي اوږده ږیره وه او بیا دغسې ونیوله هغه اوږده ږیره لاس کې به یې ونیوله او څه به یې یا الله ابو حنیفه سره اسم نشته خدایه ګورې
دغه سپین دکي د ابو حنیفه دي خدایا د ابو حنیفه خلیفه د دې سپینو ډکو لحاظ وساته. حالانکه امام ابو حنیفه څومره دین خدمت کړی. علماء زړه کې خشیت شته لمرو اوس هم شته دعوې سره ویم چې خشیت او خوف ته الله نشته. اوس هم چې علما په کم میدان کې بخت نیغ په نیغه ولاړ دي څومره خلک مخالفین دي په هره طریقه د علماء مخالفین شته لیکن دغه مخالفت او دغه اختلاف او دغه د قوم سره جګړې علما کرام د خپل مقصد نه یو قدم نشي رسته. خدای نه یری که را خدمت درنه کوم الله بسر. نو مولانا فضل الله سهارمدوري رحمت الله علیه غلو لاشي یوله وی ماشور والم چې قیامت پرل نه ونی سه وا د خلاف او دروغ کې را نشم دا یو شی پاتې دغلو سردار حق ودرې پرګو دې دې پوت دی زم مسلمانې مو دم بابا مسلمان دم قرآن منم دیم قرآن منی زم شریعت منم دیم منی زم پیغمبر منم دیم منی زم دوزخ نه یریږم بیم یریږي زم جنت غواړم بیم غواړي زموږ صحت دی ورته بابا صاحب دومره د خدای نه یم امون په خدای دومره دادی هغه ټول غله خدای پاک د مولانا رحمت الله صاحب په لاس بیا عکس پر خدای پاک برابر کړ سوچا صالحین ته خدای پاک جو د نیکو ډېر برکات په زمارونو ګور قرآن حکیم کې الله و د نیکو برکات دنیا کې هم آخرت کې نشته. انډیا کې یو مسلمان او د هندو جګړه راځي تاریخي واقعیت د مسلمان په یو ځمکه جګړه شوه مسلمان وي دا ځمکه زما د هندو وي زما مسلمان لږ چالاک و هغه وی چې دا ځمکه خو چې ګټمه نو دا به د هندو نه څنګه ګټم نو هغه ځان سره نور مسلمانان یو ځای اعلان وکړو وی که دا ځمکه ما وګټله په دې به د جومات جوړوم خو کیدای وي نو خلک ورسره ملګري شو مسلمانان هندو هم چالاک و هغه وی ته دا ځمکه ما وګټله بندر به پرې جوړوم اوس به څه کوي خو هندوان ودرېدل دي خو مسلمانان ودرېدل مسلمانان یې مونږ به ګټو جومات به پرې جوړو هندوان یې مونږ به ګټو جومات به پرې جوړو خبره لاړه جج لا چې جج د لاره هندو هم پېښ شو مسلمان سره د دنیا مسلمانان تللي هندو سره دنیا هندوان تللي جج چې پېښ شو کې دا مسله کوم لوی غم ته جوړېږي دې سره به څه کوم هلته پکې جومات وی جوړوم دی وي د پکې بندر جوړوم هندو ته وی څنګه مسله ده هندو خولې نه ټکې وختو وی صاحب د ما په یو تجویز دی وایه وی د دې مسلمانانو یو مولانا صاحب دی مفتی الهي بخش رحمت الله علیه دا د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په مسو کې دی وی بس فیصله دې په دو شي دغې څه وړي مونږ ته منظور ده مسلمان درې ستاسې خوښه ده وی صاحب ټیک ده مسلمان خو خوشحاله و چې مفتي صاحب په فیصله کې خو ما ده بتئ مسلمانانو بار زنده‌باد نارې شروع کړئ چې بس فیصله په من شو په مولا شوه نو مولا به چې ځمکه چاله ورکوي مندر نه به ورکوي جومات نه به ورکوي جومات نه به ورکوي هندو چې بار وته هغوی ورته څه دی وکړل په مفتي الهي بخش مې فیصله وکړه هغه چې څه وایي د خدای نیک بخته ساده اوس مفتي صاحب یې تا لګر کوي ته خو به مندر جوړه اعلان دی کړی دی نو هغه به مندر له ځمکه ورکوي یاره بس د خولې نه مې وسوتي دی سړی نیک سړی دی انجان کې دي که نه هم ستا د دین او د اسلام احترام کوي ورشه طرح خواجه صاحب قبل په انډیا دومره ویله مسلمانان نه راځي لکه څومره چې ولې هندوان راځي تا چې څومره په انډیا کې د بزرګانو مزارات دي هر سار به هندوان راځي او هغې سره به تاویږي او څوک پیسې خاورو پورې مږي او څوک چادر خاورو پورې مږي او څوک د دوکان چابیانې خاورو پورې مږي هغې په هغه شرکانه رسومات دي هغې ستا د هغه مشرانو احترام کوي خو موږ د خپل مشر احترام په خپله ونه کوو نو هندو وایي چې نیک سړی دی ما څه ویلې بس خبره مې را کولې نه وتېدل تاریخ کې راغی مفتي الهي بخش رحمت الله علیه مفتي صاحب دا دواړه په تا فیصله شوي دي دا ځمکه د هندو ده که د مسلمان وایي صاحب په ما فیصله کوي او زه خو به رښتیا وایم بالکل دا دواړه په تا متفق دي رښتیا ووایه وایي دا ځمکه د هندي ده د هندو ده جج ورته وایي چې مفتي صاحب د هندو ده بیا وایي دی خو په مندر جوړی وایي دا د ځمکه ده که په مندر جوړی او په جوړی دا کې سره زما پیمه ده دا دومره مندرونه دي جوړ شوي دي
نو خلکو په خپلو ځمکې جوړ کړي دي. ما ته چې څومره پته دروغ نه وی، اگر چې که زه وایم چې د مسلمان نه نو د خدای کور جومات پې جوړېږي، زما مذهبي مزرخانه پې جوړېږي، د مذهب په دروغ نه ویم. ځمکه د دغه هندوره ما ته پته ده، د خوښه رقم مندر جوړوي او کار څه پې کوي. جد تاریخی فیصله ولیکله په تعدیرات هند، تاریخی فیصله سی ولیکله وی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گیا، مسلمان وبلله ځمکه هندي وبلله، اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا، اسلام وبلله. اسلام دروغ اونوي رښتیا ووی، اسلام حق ښکاره کړه، ځان له پراو نه کړه چې دا ځمکه د مسلمان ده، جومات له نه کړه، مندر له کړه، خو رښتیا ووی. د خدای یاره چې چا کي د الله مدد به ورسره کوي، نیکي چې یو سړی کوي الله به مدد ورسره کوي. او زه درته لنډ مثال در کوم، زمونږ چې دا څومره غټې غټې مدرسې دي، د کمې مدرسې جاګیر شته، د ستاسو نږدې د شیرګل دارالعلوم شو، مولانا صاحب محترم دا یې تشریف فرما یې تپوس ته وکړه، انشاءالله داسې ورځ به په دې مدرسه دي راغلې چې لنګر دې بند شوي، داسې میاشت به نه راغلې چې د دارالعلوم حقاني د استادانو تنخوا دې بنده شوي، داسې وخت به نه راغلی چې دارالعلوم شیرګل کې د بجلي بل نه فلات شوي چې بجلي بنده کې باز بل نشي ورکولی. ټولو ته به داسې دا د الله مدد شو. سکول له څونه بجټ دی، پرایمري سکول ده، هسپتال له څومره بجټ دی، که بجټ معمولي کم شي تیسه خلاصه ده بیا. زمونږ د مدرسې هېڅ بجټ نشته. دارالعلوم دیوبند یو هندو راغی، د دارالعلوم محتمم ته کېناسته، وایي تاسو اتیو کته دا لوډۍ څوک ورکوي، دا مدرسه ورکوي، د دومره استادان تنخوا څوک ورکوي، مدرسه ورکوي، دومره بجلی بل څوک ورکوي، مدرسه ورکوي، بجټ هم څه دی؟ وایي څه مطلب؟ وایي آمدن او خرج، اخراجات او آمدن، بجټ هم څه دی؟ وایي بجټ خو زمونږ هېڅ هم نشته، نه دا تنخوا له کوم ځای نه ورکوې، بس راځي ورکوم، نغدې پیسې بینک کې شته، هېڅ هم نشته، دا ډوډۍ له کوم ځای نه ورکوې، موږ ته هم پته نه لګي، څنګه پته نه لګي؟ موږ چې یو معمولي اداره چلو نو د کال بجټ ورته کېږي، دومره پیسې به لګي، دا پیسې شوې، تا سره هېڅ هم نشته، هېڅ هم نشته، موږ سره یو دواني دم په بینک کې نشته، یو روپۍ نشته، وایي څنګه لیږي مدرسه وایي دې نه موږ هم نه یو خبر، لنګر هم کېنېږي، ورسې تیار تابعدار چلېږي. او دا هم درته ووایم قسم دی چې زمونږ د طالبانو په ډوډۍ کې کوم برکت دی، والله قسم درته خورم د دغه لوی صاحب جیداد او د کارخانو والا په هغه چرګانو کې په هغه پولولو کې هغه برکت شته، دې کې چې کوم برکت دی. د دارالعلوم دیوبند ننګر به شو، باباجي زمونږ خبره کوله، ویل ځل طالبانو مفتي عزیز الرحمن صاحب له درخواست ورکړ په دیوبند کې، څه درخواست یې ورکړ؟ طالبان خو مجیبه خلک دی که دارالعلوم نومالي شته، زه طالب چیپ راولېږه، جو ډوډۍ به یې ورکولې وي، یې درې کې او یې درنې کې. معتمیم صاحب ما ته وي مولانا ویلي داسې وایي دا چې طالبانو خط دی کې مې څه وایي ته وګوره چې ما وکتل یې درې کې او یې درنې کې. دا معتمیم صاحب درې کول خو ګران دي، خو درنې یې کوله لګي وکوټې څه وکړو ورسره. نو باباجي وي مفتي صاحب له خط راولېږه، دارالعلوم ټول مدرسین یې راوغوښتل، راسئ د خط جواب ولیکئ، استفتاء ده، طالبان استفتاء کې لیکلي وو چې د دارالعلوم دیوبند په ترکارۍ په دې انګول اودس کېږي که جایز دی او که جایز نه دی، لکه خوند یې نه دی بدل، نه بوی بدل دی نه رنګ، تشې اوبه دي، اودس پې ګیز دی که نه، دې ته سوال وایي. هغې وروسته جواب وله ورکړو، مفتي صاحب وایي یاره یو شی شته، ژوند یې بدل دی ځکه مرچکي پکې دی، نوم بدل شو، نوم په پاک څیز که قوم بدل هم شي نو شی پې دغه نه نوري طهوریت نه، نوم بدل شو، نوم د سالن دی، ها دلې مرچکي د وجې نه اوبه نه دي. وی بودیا وی چې څونه دال په یو دیګ کې چې وی یوه لپه یې جوی کې جده پرې کې ارې سالن در یو لپې دوو لپو دیګ والا سالن مولانا حسین احمد مدني جوړ کړی دی. دغه د مرکزي سالن مولانا عبدالحق رحمه الله جوړ کړی دی.
دی مولانا غلام غوث هداروی جوړ کړی دی، دی عطا الله شاه بخاري جوړ کړی دی، دی احمد علي لاهوري جوړ کړی دی، دی شیخ الهند جوړ کړی دی. برکت پکې زده کړي ته بګي. مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله ته کله دارالعلوم ته داخله واغېسته، دارالعلوم دیوبند کې پړوندي کال زموږ استاد و د دې استاد وبلېږي، وی داخله بنده و. قانون د مدرسې بدو چې کله داخله به بنده شوه هغوی به بیا داخله ورکړله خو لنګر به یې نه ورکړو چې ټیم به تېر کړو. طالب ته به یې ځان د دی په خپله پیدا کړه، دی به جومات کې په طالبان پرېوتل، په ډوډۍ به بنده و. جومات کې د دی درکو که اوسېږي پکې په ډوډۍ باندې بل دنده کوئ. مولانا صاحب وی ډېر پریشان شم، پاکستان نه راغلی یم او ښار پېښور نه اوس واپس هم نه شم تی. یو طالب را باندې پېښ شو داسې کواله راغلی، ما ته یې ملګري کوم دی نه راغلی، پېښور لاته نو ښار نه راغلی. ولې پریشان یې؟ ورځ داخلي بندي شوي، زه خو دلته پیدا کړم خو ډوډۍ ضرب مې نه دی. دې په نیمه ډوډۍ دې ګزاره کړي او په یو پیاله کرکارې ما وی وتېږي، وی بس زه به در کوم بېغمه شو دلته به درته راځي. نیمه ډوډۍ به یې رالېږله، نیمه لږه غوندې ترکاري به یې رالېږله. یو کال مې تېر کړ، سبق مې ووایي. کال پس مې دې تپوس وکړ چې ملګري دا دې د کوم ځای نه ماله راکوله؟ طالب د بنګال و، زه دې پېژندم؟ بې نومه نه پېژندم، ما هېڅ نه پېژنم. مخکې دې لېږي ما نه لیده، تعلق دې را سره و هېڅ دا دې کوم ځای نه راوړل؟ وایي ما له دارالعلوم د طرف یو ډوډۍ مقرر وه، همې تا سره نیمونه دي، تا خوړه دي ما خوړه. یو پیاله ترکاري مقرر وه، مې د سره نیمونه دي ما خوړه دي ما خوړه. هغې میمې ترکارۍ مولانا عبدالحق جوړ کړی شیخ الهدي رحمه الله، چې بزرګان شاګردان په کوم محاذ کې دا شاګرد نشته او کوم ځای کې نشته. هغه بنګال طالب کوم مرتبې ته ورسېدي، دې ته خوف و خشیت وایي، یره وایي خدای رضا کوم الله خفه نه شي. دا هېڅ واحد دا په علماو کې دی الحمدلله. خلک وایي مولا څه کړي دي، بل یو سړي باندې مولا څه کړي دي، کلمه ووایه. وی ته ماله قسم راکړې نه، مې کلمه خو درلي که نه او کلمه شهادت راځي مونږ درلي او صاحب بلکل دا د چا کولی؟ د جومات استاد مې هغه بولیان نه دی. دا شوې ته مسلمان کې نو ته غواړې اسلام نه لوی نعمت بل شته. تا ته عقیده ښیي، تا ته عمل کوي، تا ته مونځ ښیي، تا ته جنازه ښیي، د خدای نوم کوي، نو مې دله ټیپر وکارم، بټینر نه وکارم، دغه چل نه شم ګودا نه راځي. د دوی د ملا د باره ټیپر وکړي نشو کولی دا کار، ملا د باره بټینر وکړي تور دا نشم کولی. اوکې چې ملا د باره لرې پخوي او تال دې راله سار لوړي راته دې کېږي، دا کار نه شو. زما چې کوم کار دی ټول ده، دا دومره بولي دي چې تیار شوی دا بچي څېره یې چولی، دا د چا برکت دی؟ دا د بابا جي صاحب برکت دی، منتظم صاحب رحمه الله. د ډاکټر صاحب دي کور ته وګورئ، د ناره داري نه یو شان پکې د قرآن شریف عالمان او حافظان دي. رښتیا ووایه قسم ولول کې دا د چا برکت دی؟ دا د محتمیم صاحب د صحبت او د مینې برکت دی. نور څه غواړئ؟ دا دومره خلک چې راغونډ شوي تاسو دلته ناست یو دا تقریب شروع دی، دا د علماو برکت دی. دا ته چې د خور او لور او د ښځې منځ کې تمیز کوې او حلال او حرام پېژنې، دا د چا برکت دی؟ دا علماو. نور څوک وو؟ اوس په اوږه خو دې نه شي وکړلی که نه یا هیله دې په اوږه ګرځو، ما نه خو بل چل نه راځي، جامې پرتوب کو دله نه شم جوړولی. دغه مې تار دی او دغه دله کوم عقیده دله محفوظ ساتم، ښه په اطمینان او په قلار ناست دی. په اسمبلی کې جنګ ستا د عقیدې څوک دی؟ رښتیا وایه